چې جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي چې درې څیزونه دي درې څیزونه دي او فرمایي نبی علیہ السلام چې زه قسم خورم پاغې په الله جل شانه مې د قسم وي چې دا درې څیزونه دي او هغه څه شی ده چې هغې کې ګورې سړی کلام په تاوان کې نه جوړېږي یو چې کم سړی صدقه کوي د خپل مال نه نو دا به ګوره هېڅکله نقصان ونه کړي دا به هېڅکله نقصان ونه کړي دا به څه کېږي دا د مال به ګټه او ګټه او ګټه وي دنیا کې به هم ګټه وي او آخرت کې به هم ګټه وي او بل پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دا د مال ګورې صدقې سره کمیږي نه او دویم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په کم انسان باندې چې ظلم وشو او د هغې باندې صبر وکړو داسې وخت به راشي چې الله پاک جل شانه به د مظلوم ته عزت ورکړي دا مظلوم به څه وي په هغې معاشرې کې به معزز سړی وي عزتمند سړی به وي او دریم نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چا چې ګورې خپله د غریبۍ دروازه په بنده باندې ووهي څه معنا یو سړی غریب د مال دولت ورسره نشته غریب د کمزوری ده او د بنده ته لاس ونیولو بنده ته یې زارۍ نه شروع کړي چې یاره بس داسې ده او داسې ده او بنده ته یې خپل فقر ښکاره کو جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي دا انسان دا به په فقر کې به هېڅکله بې تنګ دستۍ ختم نه شي اگر کو ډېر مال جمع کړي وروڼو ګورې الله جل شانه نه علاوه بل چا ته سوال مه کوئ کله چې مونځ ته ودرېږې مونځو کې نو د خدای پاک جل شانه نه غواړه دنیا ته یې غواړه او آخرت ته یې غواړه بنده ته ګورې سوالونه کوي د دې وجې زموږ فقهای کرام فرمایي دا کم خلک چې ګوره دا سوالګري بازار کې ګرځي دا ګورې چې کم پیشې واله وي فقهای کرام فرمایي هغوی ته به ګورې نه ورکوي بعضې خلک پیشه جوړه کړې وي نو چا چې په بنده باندې د خپلې غریبۍ سوال یې ورته وکړو چې یاره ما سره خو مال نشته ما سره خو دا نشته د الله جل شانه په دې باندې بنده ته زارۍ نه شروع کړي جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي دا انسان به هېڅکله موړ نه شي اگر کو ډېر مال جمع کړي یعنی دا به فقیر او فقیر وي بس